ها بسم الله الرحمن الرحیم راځو لیسن 3 اف وینډوز 10 ها دریم نمبر درس زموږ تاسو سره په وینډوز 10 کې نن زموږ تاسو سره ولو ټاسک بار انسټارټ مینو پراپرټي باندې کار کوو سره ټاسک بار انسټارټ مینو پراپرټي باندې څه کوو کار کوو ګوره مته سوال ورځ ویډیو چې د مکمل تصویر کېږي ټاسک بار ورته ویل کېږي دا مکمل څنګه تاسو کوم ګورو دا خپل سره مشخصه پراپرټي لري او کله چې مطلب څو کوم په سټارټ بټن باندې کلیک کوم ته ما سره راځي دا سټارټ مینو راځي سره ما سره سټارټ مینو راځي ښا کروم مورته ویل کېږي او سټارټ مینو مورته ویل کېږي اوس غواړم د دې سټارټ مینو او د ټاسک بار څخه پراپرټي باندې کار وکړو پراپرټي د کوم ځای نه راځي ګورو د تاسو کو رائټ کلیک بدل ته وکړو چې کلمه سره پراپرټیز مین خصوصیتونه کلیک کړئ باندې خاور څوی ما دا چې ټاسک بار انسټارټ مینو پراپرټي ګورو ته د دې څه مطلب ده ها اول چې ما سره وایي چې ټاسک بار انسټارټ مینو پراپرټي پاس ما سره کوم ښکار کیږي وایي چې لاک د ټاسک بار څه مطلب لاک اوس ګوره دا ما څه کړی دی غیر فعال کړی دی ښا تاسو کوم ته چر اوکی کا ها اوس ګوره یو نو پر کلیک سره څه کوي دا ارزه ته وړل شي تغیرات پکې وړل شي څه کوي چپ کلیک نه سو هر ځای څه کوي دا ټاسک بار وړل شي سایز کې مطلب تغیر ګوره دلته مطلب ودرېږي څه کوي سایز کوښ نه کوي او غټوي ښا تغیرات پکې څه کولای شي اوس وړل شي نو ته کولای دې مطلب دا څه کوي رقم تغیرات پکې څه کوي اپلای کا ګول زه ودرېږم ښا مطلب څه کوم ته چې سایز غټ کا نو سایز څه کولای شي غټ کولای شي ښا او کته وای چې مطلب دې کې څوک تغیرات رنوړي څوک دلته کلیک اور باندې ته چې مطلب څه لاک کټاس بار بسنګ شي د سره لاک بشي بیا به څوک دې کې مطلب دا تغیرات پکې نشه راوسته ها بل سوال دا مطلب څه کوم ځ ان چې کومه ها بل ماته وی چې اټو هاید ټاسک بار څه کومه اتوماتیکلی هاید کا څه قسم کار کی ګوره څه کوم دی اپلای کوم اوس ګوره ډایرکټ ما سره څه شو دا ټاسک بار هاید شو کله مې چې سره کار پیدا شي څنګه بشي دوباره بخپله پیدا شي اتوماتیکلی سیدا نو دې اپشن لپاره تاسو څه کوي پاس اپشن غیر فعال کوي خا بیا کار نه کی در سره لاک د ټاسک بار اپشن بس څه کوي غیر فعال کوي خالق داس ځنی همیشه ماره څه کوي ډسپلی کوا او دا تم چر څه کوي لاک کی ښا اوس ګوره نو ما سره همیشه څه کی دا ښکارا کیږي به هم او لاک هم شو کول پم شو ښا بل څه وایي چې یوز سمال ټاسک بار بټن اوس ګوره ته اوس ما سره دا بټن کوم دی په دې شکل باندې ډسپلی کیږي دا ګوره ټاسک بار بټن کوم دی دا قسم دی او همدارنګه ته اوس ما سره کوم دی صرف څه کوي کیږي ټایم کوي کیږي ډیټ نه کوي کیږي ور سره یعنی تاریخ ور سره نشته زه ته دا چلو کده مطلب غټ کار کا څه لارج ډسپلی کې کلیک کوي ونوس ګوره څنګه شو ما سره دا شاینم غټ شول همدارنګه ته ما سره ډسپلی کیږي وایي چې مطلب نهم تاریخ دی د اولی میاشتې 2014 تاریخ نو هم د تاریخ ډسپلی کا هم وخت او هم څنګه شو ټاسک بار بټن هم څنګه شو غټ شول ما سره کته کوښ نه کول وړي سکه اپلای کا خپل سوي چې ټاسک بار لوکیشن ان سکرین اوس ګوري باز اوقات داسې کیږي وای چې ټاسک بار مې څه لاک آیا بیان کول شم ځای تغیر کم بلې کول شي اوس ګورل ته ماته وای چې مطلب ستا ټاسک بار لوکیشن کوم ځای کې غواړي یعنی مطلب دا ټاسک بار کوم ځای کې نو ما سره ګوري سلور خواوي دي ښا باټم مین لاندې ډیفالت کوم حالت دی لاندې حالت راته مطلب ډسپلی کوي لیفت او تم چپ طرف ته وسا نو کلیک کړئ باندې چپ لاړو ټاسک بار چپ طرف ته لاړو او کته وای داس نه ولکا چپ طرف زما په کار نه دی رائټ طرف ته مطلب راشن سو کا اپلای کا نو څنګه شو ما سره کی طرف ته ویور او کوای چې دا داسم نیوي زه تم چې مطلب سو کا ماته ټاپ یو س پاس دی لاشن کلیک کړئ باندې ګوره ما سره ته کول شي څلور خو ته څه کی دا ویسه خاصه ما داسې په کار نه درکو تم چې سو کا باټم لاندې مطلب راشي دا د ډیفالت عادي حالت دی ښا اپلای کنو څنګه شو ما سره دار راغی خبر وای چې ټاسک بار بټن اوس ګوري ورته ماته چې الویز کمباین هاید لیبل اوس ګوري لیبل څه ته ویل کی راځي په دې ځان پوي کو زلګه پروګرام چلن کوم چې لکه ایکسل پروګرام یې څه چلان کا فرض کا پروګرام یې څه چلان کړ او دې کې څه خرمه زه مطلب بلینک ورک بوکا خرمه سیدا کنټرول ان وهما کنټرول ان مې څه کور پسې پریس کړ نو اوس ګوري ورته ما مطلب ډیر فایل څه کړو په اوس ګوره ما سره په دې شکل باندې ډسپلی کیږي سیدا د دې لیبل هاید کې لیبل څه مطلب د غنوم هاید کو اوس ګوره ما ته پته نه لګي چې کوم پروګرام دی ما ته چې مطلب بوک 2 سیدا د دې صرف ما ته آیکن ښکار کوي ګوره ایکس دی ما سره سیدا دا په بیم ته سرفیس کې وایي چې د ایکسل لپاره آیکن شي دی مارک څه شي دی سیدا دا اوس ګوره مطلب لیبل څه کومه ته هاید کې لیبل کوم نوښته چې دا ور باندې لکه ته مطلب نوم سره کړی بوک 2 زه دا څه چلو کا چې دا مطلب ما ختمه وا سمره کا په کار دی وتم چې کمباین وین فول کله چې مطلب څنګه شو پول شو ماته بیا څنګه کمباین کوس ګوره ما سره څنګه شو په دې شکل ډسپلی کیږي چې کله ټاسک بار څنګه شو ډک شو مطلب زیات راغل بیا څه کی دغه کمباین بکی او کته وای داس نه ویل کا سو کا نیور کمباین کلیک کړه ونوس ګوره ما سره هر یو څه جدا جدا اوپن کیږي ګوره بوک 1 2 3 4 ان دا څنګه مطلب فایلونو منیجمنت د پاره دی چې فایلونه څه کې منیج کې یا مطلب اداره کې سره خدا څه کومه کلوز کوما دا مکمل څه کلوز کا دا زموږ تاسو پروګرام دی بل خرافیس کې وای خبر باندې کار کوو خپل وای چې نوټیفیکیشن ایریا اوس ګوري ورته دلته اوس ما سره خاص اپشن وبدا انتخاب کوخه
کمباین الویز هاید لیبل ها بل څه وایي چې نوټیفیکیشن ایریا اوس ګوري مطلب ته غواړي چې دې کې کوم تغیرات راوړي نوټیفیکیشن ایریا څه ویل کی خبرولو والا ایریا نو کسٹمایز باندې کلیک وکړه دا موږ تاسو په خام لوستلی و پر باندې کار مکړو چې مطلب دې کې څه خبرې دي ګوره ها دا څه کوم لکه نه هاید کومه ګوره اوس ماته چې مطلب کویک اکشن دې څه ویل کی اکشن سنټر دی ته وایي ښا دا اوس ګوره ماته چې دا اکشن سنټر دی د دې ګوري څه کار ته مطلب دغه ډسپلی کوي چې ستا کمپیوټر کې سره روان دي اکارډینګ ټو سافټویر خبره کومه اوس ما ته وی چې مطلب اپډیټ سپایویر پروټیکشن ستا مطلب د انټي وایرس کوم دی اپډیټ نه وته رسو کا اپډیټ کا نو ګورې څنګه ما ته یو اکشن راخره کنه او کته وی چې مطلب څه کړه کولپسی کا څه کا کولپس ایکسپینډ کولپس مطلب خلاصول ایکسپینډ بندول صحیح شو ګوره ز کولپس کوم کلیک کړه باندې څنګه شو ما تر دغه راغی ایکسپینډ کا نو ګوره ما سره لکشن خره کوي ډیشن خره کوي کته وی چې مطلب کلیر کا دا اوس کلیر کولم شي بل اوس ګورل ته اوس ما سره کوم د لاندې باز اکشن نه دي سوې ماته وای چوز یور کویک اکشن ګوره دلته اوس ما سره مختلف قسم چی د اکشنونه دي مختلف کارونه لپاره استعمالېږي وای دا ورته اټ کور اوس ګوره ما سره وی پی ان شته کنه ورته سو کړه کدي ډبل سرټ کا سم لګه پکاره تم چې نوٹ می وکړه کلیک کړئ باندې اوس دلته ګوره ما ډایرکټ څنګه شو نوٹ راغی ما سره کنه دا مشخص کارونه کوي ښا بیټری سیور اوس مطلب یو خپل کار کوي سره ایرپلین موډ ځان ته د لوکیشن دی وای فای دی مثلا کنیکټ ټو د داس نور یا پر ایگزامپل چې مطلب بل سیم پکار دی ګوره دلته څه کوو ته ډایرکټ کټ کوه کوم اکشن دلته پکاره تم چېرې ټیبلیټ موډ مې لکه پکاره دام پکټ کا الکه سمې پکار دی او تم چېرې بي ټي سی ور پکې څه کټ کوه نو دې کې څه کولای شي دا اټ کولای شي سره لپاره کار اسانتیا ده لپاره صحیح شو ها دې کې یو کار کوم یو در هغه پکټ کوم سره مسره ټیبلیټ موډ تا ګوري بازو کار زما پکار راځي ښا دا ډېر مهم شی دی کله ورستا سی وینډو بل ډیسکټاپ نه خای در سره نو څه کوو دې موډ ټیبلیټ موډ نو باسه بیا ښا دا موږ تاسو لوسره مو بل وای چې سلیکټ آیکن اپیر ان ټاسک بار اوس مطلب بازو کار ته غوړي چیرې ټاسک بار باندې کوم آیکن مطلب ډسپلی شو کنه اوس ګورل ته ما سره دا شته کنه دا موږ تاسو مخکې لوسره چې لکه افی کو اني کسیدا دا شان موږ تاسو ته درسونه کوم لوستل وو ور باندې کار مکړو چې دا مطلب څه لپاره استعمالي غو دا نور نو سیدا دې ځنم کولای شي مطلب څه کې هم هایټ کې هم شو کې خا دا څه کومه کوم چې دوباره بیک لاش ور پسې بل څه وای چې ټرن اف سیستم آیکن دې تاسو مطلب څه غواړي کلیک کړئ باندې نو ما خبرې وکړي چې سات مطلب کار کې یا نه لکه موږ تاسو د درس لوستل وو ښا افی کو اني کا مطلب ولې می پکار دی یا نه سیدا ته څه کوه دا ته اف او ان کول شي ګوره نیټورک دی راشي یا نه سیدا یا مطلب انپوټ انډیکیټر د کیبورډ سره کار شي یا نه نو دا څه کولای شي مطلب هټ کولم شي او ختمولم شي خا دا موږ تاسو لوستلی وو تیر درس کې راځور پسې بیا دلته په دې کلیک کوم دې پراپرټي باندې کلیک کوم خا نوټیفیکیشن هم تاسو مطلب هم دغه مسله غانو چې تاسو څه کړو مخکې لوستلی وي خارزور پسې بل څه وي چې یوز ایروپیک ګوره ورته ما تاسو ته اول ورځ څه ویلو چې تل کوم تاسو کوم ډیسکټاپ کې ټاسک بار کې تاسو ته سره یو کوښنه غوډه بٹن د نامای چې ایروپیک بٹن څه شي ایروپیک بٹن د دې سکار د دې کار چې مطلب تکله ماوس ورنږدې کې نو ستاسو ډیسکټاپ بس کې درته کار وکړي ډسپلی وکړي درته اوس ګوره اوس مثلا څنګه ډیسکټاپ ما سره پناه ده دا مې څه کفاله مې ښه سمې کو فارم کو او دا مې څه کې اپلای اوس ګوره دلته ودرېګم کلیک نه کوم صرف ودرېګم څنګه شو ما سره اتوماتیکلی ډیسکټاپ څه کومه ته هایډ کو مطلب شو کړه ته کلیک کړئ باندې اوس ګوره ها الکه دې نه کلیک اور باندې څنګه شو ما سره ښکارا کیږي او کته وای چې نه دا سنی ولکه دا غیر فعال کا ته څه چې مور باندې کلیک نه وکړې خپل د نه کیږي اوس ګوره ته ودرېګا ها زور باندې کوم کلیک کوم به نه بعد وکړ کوي اتوماتیکلی مطلب هایډ کې او کته اور باندې کلیک کوي ها دا مطلب غیر فعال ساده سیدا خبر چې مثلا نیویګیشن دلکه دې کې ګوري اوس خبرې دي چې مطلب تاسو به زده کو دې کې مثلا په نام د پاور شیل څه شي پاور شیل د موږ تاسو روستولو چې مطلب په دې کې څه خبرې دي ښا سوي چې ریپلیس کمانډ پرامپټ وذ پاور شیل مطلب واټ از تا سی ام ډی پاور شیل باندې بدل شي ګوره ز وینډوز لوګو پلس ار دی کې سی ام ډی نوښته کوم رن کې ښا اوس ګوره ما سره مستقیما سره غلل رن راغی دا ډاز راغی سیدا نو دا ګورل تم تاسو کول کنه دا د کې تاسو مطلب کمانډونه باندې کار کول لګیا اوس سیدا نو پاور شیل هم دا قسم دی خو هغه نه وای د نسبت دی دا سیدا پاور شیل کوم تاسو کوي کمانډونه هیڅ فرق کوي مطلب وایي دا بدل کې تم چر نه بدلو مخه موږ تاسو کوته چر ایگزیټ شته نه ښا څنګه شو کومه ته ایگزیټ مطلب بند شته نه وځه صحیح شو ښا راځور پسې بلته ټول بار کې څه وایي چې مطلب ته غواړل تاسو کې په دې هغه کې په ټاسک بار کې مطلب ته غواړي بازي ټول بار ځان سره اډ کوته بل اډ کول غواړي ادرس باندې کلیک وکړه اپلای کا نو ما سره څنګه شو مستقیما مطلب څنګه شو ما سره ادرس بار راغی الکه سمې په کار وتم چې لوکل شي راته اوپن کا سی ډبل ډاډ انټر کا نو څنګه شو ما سره مستقیما سو اوپن کړل لوکل ډیسک سی را اوپن کړل یعنی مطلب لوکل شي راته اوپن کړل ښا د دې ګوره فائدہ چې ته مطلب په اسانۍ سره کول شي څه کې یو ځای ته لاړ شي یو شی په څه کې را اوپن کې فات دی ادرس دی ما سره خالق سمې په کار تم چې انټرنیټي ادرس مې په کار www.facebook.com ملکه په کار دی ګوره پاس ډایرکټ راغی انټر کا نو تاسو کې ډایرکټ هغه ځای ته بدی وسی دا یو ادرس بار دی
ته په اسانۍ سره څه کولی شي اوپن کولی شي هر څه چې واوسي مطلب سیده خپل لوکل شیان چې واوسي خلک زما څه په کار ته چې څه کا ماته مه راوړه دا ختم کا نو اپلای کا څنګه شو ختم شو بل لینکس کې ماته څه وایي لینکس هم ګوره دلته اوس ماته چې دي لینکس دی ښه دا ګورې سره پر استفاده کوو کله چې تاسو یو ویب سایټ څه کړ سلیکټ کړ فیورټ ته واټ کړ نو هغه ما سره څه کوي ډایرکټ دلته راځي ښه پیرل ما مطلب کوم ویب سایټ نه دی فیورټ کړی ښه دا غیر فعاله کوو کوم ضرورت ورته نشته دی ښه اپلای مې کوو اوس ګوره بل چې ما سره ډیسکټاپ دی دا سره پر استعمال ډیسکټاپ ګورې دا یو ډېر بهتر کار کوي کله مطلب ته غواړي چې د ډیسکټاپ ټول کوم نه پر څه مطلب یو نه ټول بار جوړ کړو ګوره ما سره ډېر شیان دي په ډیسکټاپ مخ باندې دومره شیان دي را سره او تم څو کله کله پر یو ټول بار جوړ کا نو څه کوم لکه ډیسکټاپ اپلای کوم کلیک کړئ باندې څنګه شو ما سره ټول شیان ما سره څنګه شو دلته یو لیست کې ما ته راوړل ته مطلب په اسانۍ سره کولای شي د ډیسکټاپ هر څه چې مطلب اوپن کوي د نه څه کولای شي اوپن کولای شي او ښه کاریدار چې کوم شی پکې اډ اتوماتیکلی څه کیږي اډکیږي پکې او کوم شی کې ډیلیټ کړ څنګه شو ډایرکټ لری کیږي خدا څه کومه لکه تم چې ډیسکټاپ څخه اپلای کا ختم کړه دا زما په کار نه اوس ګوري ما سره څنګه شو ختم کړل شو خرازو دا مسله مل شو بل څه وی لاک ټاسک بار دی پراپرټي کې نور څه کار نشته ښه بل څه وی لاک ټاسک بار کې ګوري څه خبر ده ما تاسو مخ کولو سوچ را ټاسک بار څه کومه زلا کول غواړم نو دې ځلم کولای شي سیدا الته پاس ما سره لیکل چې مطلب ټاسک بار څه لاک یا دلته راشر پس ګوره د کلیک کومه سم لګه په کار دی لاک نه یو بس اوس ګوري ما سره څنګه شو ان لاک شو ښه پاس یې سالته وې کوم دی مطلب ور پاړي او تم سو ک لاک کې کل فکر نو ما سره څنګه شو کل فکر راته ټاسک بار ښه کوای چې مطلب څو کما د ټاسک منیجر چلان کا ګوري ټاسک منیجر څه کار دی بعض اوقات داسې کیږي ګوره فرض کړه لکه زه پروګرام چلان کوم ښه او تم چې مطلب دغه پروګرام چلان کړه لکه دا ګلیږي دا بنديږي نه په هیڅ طریقه نشم کولی څه کما بند کما داګه نو زما لکه څه په کار ټاسک منیجر ته راځه ټاسک منیجر ګوري څه کار دی کوم کارونه چې مطلب په کمپیوټر کې روان هغه څه کې ټول ته مطلب ښکارا کوي چې ستا کمپیوټر کې څه پوزیشن دی یا مطلب څه حال پکې روان اوس ما ته سوې ستا پیلن چې کوم مطلب درې پروګرامونه روان دي ای وی جی یوزر انټرفیسز د ما سره نوټ پاد پروګرام چې څنګه کړی دی او کیک بوکس ویب کنیکټر دومره مطلب د ما سره څنګه مطلب اوس پیلن دا وی روان دي بیک گراوند کې روان دي الکه زه تم چر د نوټ پاد نه ګولېږي بنديږي نه نو څه کوم دا انتخابو مته څه وکا این ټاسک کلیک کړئ باندې دی وظیفه څه کړل ختم کړل این ټاسک مطلب بس ختمي کا دا ملګری نه ګولېږي او تم څه وکړه د دې من ټاسک کلیک کړئ باندې څنګه شو هغه هم درته بند کړ چې کوم شی مطلب نو اوپن کړي څه کوه دینه کار خلا شارټکټ دې لپاره چې د کنټرول آل ډیلیټ به وایي بیا په ټاسک منیجر انتخاب کې وینډوز 7 کې به د شکل باندې راځي ها بل څه وایي چې مور ډیټیلز باندې کلیک وکړو ګوره زه مطلب غواړم چې نور بعض موضوعات باندې څه کوم معلومات لاس راوړم ګوره سوې ماته ها پروسیسینګ اوس ګوره ماته کوم د پاس پروسیسر روان دی ها پروسیس ګوره پاس مدرسه کړه کې د پروسیسز د مدرسه مطلب اوس په دې باندې کوم کارونه روان دي اوس وایي چې مطلب د اپلیکیشن ما سره نوم دی ها ګوره پاس مدرسه ډیسپلی کیږي وایي چې مطلب نیم اول د ماتر کوم څه کار کوي د خواته سټیټس مطلب حالت کار کوي سی پی یو څومره استفاده شوله میموري څومره استفاده شوله او دلته ماتر کوم دی مطلب ډیسک څومره دی نیټورک څومره دی دا ټول معلومات چې درته کوي چې لکه کوم پروګرام دی فرض کا او تم چر د ای وی جی اوس ګوره ما سره چی دی لکه وایي چې مطلب دومره پیسې کوم دی سکل مطلب سوکل ما سره 0.6 ام بي سکل میموري سره لکه ډیسک کې استفاده کړ دلته اوس کولای شي مختلف قسمه پروګرامونه سکه هغه وګوره چې کوم شان سم مطلب روان وي کار په روان وي هغه څه کولای شي نه مشاهده کولای شي ګوره سی پی یو ګوره ټاسک منیجر چې کوم تقریبا سی پی یو 1.15 استفاده کړل دا اپ ډاون پکې راتلی شي ها ها وته چې لکه څو کماته پرفارمنس ماته وخایدا اوس ګوره مطلب د زړه د ګراف په شکل باندې ای سی جی په شکل څه کې درته دا ډیسپلی کوي ها سی پی یو ګوره مطلب په دې پوزیشن کې روانه ده 15 ګوره کچیر تا کار زیات سور بنده بس ته چې دا ګراف پورته جګ شي ها اکټیویټی د اوس ما سره سیده او ماته دا مخ راکړي چې مطلب زما سی پی یو چې زما پروسیسر چې انټل ار د کورټي ام کورټو د ما سره سی پی یو دومره د ما سره سیده او وته چې را لکه میموري څه پوزیشن نه کلیک کړم دا اوس ګوره ما سره کوم څه کار کوي میموري پوزیشن کار کوي ها ډیسک کله څه خبرې دی اوس ګوره ماته وایي چې مطلب ډیسک ساده پوزیشن دی انټرنیټ کله څه خبره ده وای فای څه خبره ده ناٹ کنیکټډ اوس په ما سره دا کریکټ نه دی سره ها اپلیکیشن هیستوري باندې کلیک وکړه دا ګوره ما سره مطلب څه کار کوي دا کار کوي چې مطلب تاسو څومره استفاده کړی دی کرنٹ یوزر مطلب څومره شان استفاده اوس ماته چې مطلب 3D بلډر اس نه استفاده کړی ها دا شای مې تقریبا 3 منټه استفاده کړی دی مايکروسافټ ایج تقریبا 1.1 سکند مې استفاده کړی اوس ګوره مختلف قسم اپلیکیشن څه کولای شي ته مشاهده کولای شي لکه فوټوز مې تقریبا 1.1 سنې کوم د استفاده کړی ها دلته څه کولای شي هغه شاید مشاهده کولای شي چې تا مطلب پیلن څه کړی استفاده کړی دی ها کوم بل پروګرام چلان کا درته خای چې لکه تاسو دمر استفاده کړ ها دا سټاټ اپ باندې کوم ډیسپلی کوي سره چې مطلب څه پوزیشن کې اوس ګوره ماته چې مطلب دغه کوم تاسو را انټرنیټ ډاونلوډ منیجر ها چې اوس ماته وایي چې انیبل چلان دی لکه ها سٹارټ امپیکټ څه څه ته چې هاي دی سره او داس نور معلومات تاسو کولای شئ ته کتل شي
ها یوزر کله کا ګور ډیر میم شاده اوس ما ته وای چې ستا یوزر نوم چی دی لکه افغان زما چې کوم دی یوزر نیم دی چیرې افغان یوزر نیم سره سی پی یو می تقریبا دومره پیسې استفاده کړل میموري دومره ډیسک دومره او نتورک دومره سیدا او دلته راشه پس ډیټیل باندې کلیک وکړو اوس ګوري ما سره چې کوم دی ټول شین سیکل ډسپلی کوي درته کوم پروګرامونه چې مطلب اوسي هر یو پروګرام سره یو پی آی ډی لري سره پی آی ډی څه مطلب شو پروسس آی ډی یعنی دا چې کوم مطلب څه کې خپل آی ډی مطابق په دې پروسس کې ها سټډیز لکه څه قسم دی رننګ دی چلان دی یوزر نیم چې لکه افغان دی سی پی یو سم استفاده کړل اوس ګورم تاسو کولای شئ مختلف قسم معلومات کتل شي سره ها سرویسز ته لکه راشه دا ګورم تاسو کوم دی مختلف قسم چې دی وینډوز کې سرویسز دي ها هغه سرویسز سره یوځای کې بل اخره وینډوز په کار باندې مطلب فعالیت کوي سره دا چې ما سره مختلف قسمه سرویسز ته کولای شي مشاهده کولای شي ټاسک بار کې مطلب په ټاسک منیجر کې دا خبرې دي خلاصور پس نیکسټ بل سوي شو ډیسکټاپ اوس ګوري بازو قدا سکی ځاله کې پروګرام چلان کوم ښه ما سره پروګرام چلان شو کنه اوس لکه زما سب کار ته چې ډیسکټاپ ما ته ښکارا کړه خو مطلب ډیسکټاپ څخه پانا کړه ته ګوره ټول سکرین باندې راخور شو نو څو کل تراش ورپسې په دې کلیک وکړه شو ډیسکټاپ څنګه شو ما سره ډیسکټاپ ما ډسپلی کو او ته چې ماته دا سم کوا شو اوپن وینډوز کلیک کړئ باندې اوس مطلب دا سم کولای شي وینډوز لوګو پلس ډی پریس کا سره وینډوز کی او ډی پریس کور پس کی د سره دغه کی وینډوز کی او ډی پریس کور پس کی د سره هم هایډ کولای شي هم شو کولای شي ها راځور پسې دینه بعد څه کوم تاسو نیکسټ راځم ورپسې بل څه وایي چې شو وینډوز سایډ بای سایډ اوس ګوره مطلب بازو قدا سکیږي دا مې لکه څه مطلب ما منیمایز کړ ها زره کې بل پروګرام چلن کوم پر ایگزامپل کوم پروګرام ته تم چیرې ایکسل دا پروګرام سیدا دا مې چلن کور سره ها اوس لکه زما سب کارش دا مې فل سکرین کو دا مې فل سکرین کو ګوره دواړه مطلب دا شکل ماته ډسپلی کیو تم سو کله کا سایډ بای سایډ ډسپلی کا سو کما تا شو وینډوز سایډ بای سایډ کلیک کړئ ورنه ګوره ما سره څنګه شو طرف په طرف باندې ات د سیم ټایم دام کتل شي خبره پکې شدید چل کیږي سایډ بای سایډ دي ته ویل کیږي ها او کته وای چې مطلب دا سو چې انډو آل وینډوز سایډ بای سایډ کلیک کړئ ورنه دوباره څنګه شو خپل ادي حالت تر راغی ها انډو څه مطلب شو دوباره خپل ادي حالت ته خر نظر پس نیکسټ بل سوای چې مطلب څو کما تا شو وینډوز سٹاک د کلیک کړئ بندا اوس ما تر کوم د سٹاک شکل دی ښا یو پاس کړی کی بل لاندې کړی کی ضرورت ښا کته وای چې مطلب څو کله د انډو کا یعنی مطلب دوباره ریورس کړه کلیک کړئ باندې اوس ما تر څنګه شو خپل ادي حالت راغی ښا څنګه سم لکه زما په کار دی کاسکیډ په شکل باندې کلیک کړئ نو ګوره ما تر کوم دی کاسکیډ شکل باندې خره کیږي سیدا دا ګوره سیکوینس مطابق څه کې د ډسپلی کوي ښا کته وای دا څه مطلب ما ته ریورس کا نو انډو کلیک کړئ باندې څنګه شو ما سره ریورس کړه تا سیدا ښا بل سوي پکې بل وای چې مطلب شو ټچ کیبورډ بٹن وزل دا ګوره ما تر کوم دی چې د کانه کیبورډ بٹن دا لکه سره پر اس پر کې ټچ سکرین د لپاره خاص لپاره ټچ سکرین د لپاره ها اما سیم بٹن د خو صرف فرق دی لکه ټچ د لپاره تاسو کو دینه کار خلو زما لپټاپ ټچ نه لري او بعض لپټاپونه کې مطلب ټچ هم شته ښا ډایرکټ څه کولای شي نوښته کولای شي نو تاسو ته وایي چې دلته مطلب دا غواړي یا نه وته دا مطلب مخ کار کوه دلته برا شو سره لکه په کار ته چې ډو ناٹ شو ټچ کیبورډ بٹن کلیک کړئ باندې څنګه شو هاید کړل او که دوباره د پکار شو سو کا په دې کلیک وکړو ما سره څه کی ډایرکټ ډسپلی کیږي خارج اور پس بل څه وایي چې مطلب څه کا ټاسک وی بٹن اوس ګورل ته ما سره کوم دی ټاسک وی شته کنه دم ته سمخ کې لوستره وو نو دا مطلب ته نه غواړي چې ډسپلی شي سو کله کله ختم کړي نه څنګه شو بس ختم شو در سره او کوه چې راشي سو کا دی باندې کلیک وکړه بل چې دا کنه ولته ما سره کوم دی سرچ کار کوي ها سرچ څل پر اس فرق کو چې تاسو کوم شی مطلب ورې کې سکول شي غور باندې پیدا کول شي تا تل کا سوې چې اوس ګوره په دې کې لکه هایډن کلیک کا څنګه شو هاید کړ درته او که ورته چې مطلب څه کماته سرچ د څه کا شو کا کلیک کړي باندې څنګه شو ماتره ډایرکټ هغه سرچ څه کوي ډسپلی کوي درته ها نیکسټ رزور پسې ټولبار هم تاسو لږ مخکې مولستو خو صرف دې چې کوم د ما سره چې شری مطلب یو بل ټولبار په کاغله نیو ټولبار راځي په دې باندې کار وکړو ګوره ورته بعض وخت داسې کیږي ها زوس مطلب غواړم دا وینډوز 10 لیکچر نوټ پر څه کومه یو ټولبار جوړ کوم ته ګوره ما سره شته کنه د لپاره څنګه ټولبار جوړو ګوره د براش ورپسې پراپرټي باندې په کلیک وکړو ټولبار نیو ټولبار لکه کلیک کړئ باندې اوس ما ته وایي چې سلیکټ فولډر کوم فولډر ته مطلب غواړي چې لپاره څه ټولبار جوړ کړم ډیسکټاپ کې فولډر د نامه چی دا وینډوز 10 لیکچر نوټ کلیک کا اوس ګوره ما سره ډایرکټ څه جوړ شو اله پر ټولبار جوړ شو نو په دې اوس کلیک وکړه څنګه شو ما سره کوم شان چې په ماغه فولډر کې ویل د څه کې ما ټول ډسپلی کوي راته سره او کنه غواړي سو کله راش ورپسې پراپرټي باندې کلیک وکړه ټولبار ته سو کدا مطلب زما په کار نه کلیک کړي باندې بلم جوړول شي څه خبره پکې نشته ښه دا مطلب تاسو کوم ټاسک بار خلاص شو زور په چیرته اوس ټرمینل ته راځو ښه کوم ځای په دې باندې کلیک کوم نو ما سره څه کیږي لکه دغه وینډو ښکارا کیږي دې وینډو ته ګوري دوه نمونه خلی ښه یو ورته کروم ویل کیږي یو ورته سٹارټ مینو وایي ښه هم تاسو سٹارټ مینو زیاته پیژنو کروم نه پیژنو کروم چې کوم د چین د وینډوز 8 نه مطلب د کوم مطلب دا پکې ریواج ول ښه کروم یا به ته چرم وایي ښه چرمس لکه ته اوس مطلب شری مسره سلام ایدا ګوګل کروم تیرا په دې شکل باندې دغه مطلب به خلک چرم سره ګوګل چرم سره هم تاسو ته کروم
ها اوس مطلب ته غواړې څه کې دې باندې کار وکړې ګوره ته زه مطلب څه کوم کلیک کوم اوس دا مطلب کوم مطلب سٹارټ مینو ده دا مطلب کوم د سٹارټ برخه ده ښه دا ګوره په دوه برخو موږ ته سومن ویشو بعض د شیان دی په دې کې چې موږ سره څنګه دی مطلب هغه نیټ سره کار لري لکه اوس ګوره ویدر لکه دا بغیر دا نیټ نه کار نه کوي ماته هوا نه ښکاره کوي کنه ځکه دا خو مطلب نیټ سره کنه دلته اپډیټ کیږي چې مطلب فرنهایټ سم دی او سنټیګریډ سم دی یا پر ایگزامپل ایکس باکس ته مطلب غواړي یو گیم وکړي لکه یا پر ایگزامپل میوزیک واوري یا مطلب دا واوري چې څه قسم دی لکه فلکچویشن څه قسم دی منی فلکچویشن اپ ډاون مطلب په لیو هیڅ پوزیشن کې دی افغاني مثلا څومره دا ډالر څنګه داسې نور نه سره ها دلته اوس ما سره کوم مطلب چې لیکلي چې آل اپس مطلب شو آل اپلیکیشن څومره اپلیکیشن چې ما مطلب دلته څه کړي وي انسټال کړي وي ګوره دې کې دوه خبرې دي آل اپس کې ګوره دوه قسم اپلیکیشن راځي یو د خپل وینډوز اپلیکیشن دی یو چې یوزر په خپل انسټال کړي ښه ګوره زه په دې کلیک کوم لکه دې کې اوس ما سره مختلف قسم شیان دي فرض کړه کیلکولیټر دا د وینډوز دی ما سره خو مايکروسافټ ایکسس 2016 دا پکې ما انسټال کړی دی نو په سٹارټ مینو کې ما سره راځي د وینډوز او د یوزر ټول پروګرامونه چې تاسو سره په لیست شکل باندې راځي او بل خبره دا چې مطلب په وینډوز 10 کې راغلی هغه دا چې څه لري ترتیب لري څه لري ترتیب سورت دی ته ویل کېږي ګوره 0 تر 9 پورې اول به 0 راشي 1 2 3 داسې ورپسې مخ راځي اوس ګوره ما سره پاس راغلی 3 دي که نه او لاندې کوم ما سره لس دي اوس داسې یو پروګرام امکان لري چې هغه نامه یو وي نو دا به اول راشي در سره 2 3 داسې په ترتیب باندې راځي او همدارنګه د A نه تر Z پورې راځي در سره ګوره اوس ما سره چې ده که نه ایکسس چې باندې شروع دی A باندې اوس ورپسې مخ راځه ګوره اکټیویشن الارم کلاک سیده EVG کیلکولیټر لکه دا اوس ګوره سیده ما سره ABC څنګه مطلب ترتیب شوی دا ورپسې لاندې راځه ښه دې کې مختلف قسم چې ما سره شیان دي ښه هم د یوزر کتلی شي هم د وینډوز چې مطلب خپل مخکې مخکې پکې څنګه وي موجود وي ښه ترتیب ورته ورکړی دی A نه تر Z پورې ښه د ګوره څه کوو ټول مشاهده کوه ښه دې کې به موږ تاسو لپاره په دې باندې بیا کار کوو چې دا اکسي سري کې مطلب بعضې مهمې شیان دي فرض کړه په وینډوز کې موږ تاسو دغه 3 پروګرامونه وایو ښه نوټ پاډ پینټ او وورډ پاډ پروګرام لپاره څه کوو سټیپ بای سټیپ وایو ښه بیگ زو بل چې ما سره کنه پاور دی پاور سره پر اسپل لکانو دلته تاسو کو خپل کمپیوټر بندول لپاره ګوره شټ ډاون څه کار کوي کمپیوټر بندوي ریسټارټ څه کار کوي دوباره مطلب درې بس کوي کمپیوټر چالان شي دوباره به چالان شي درسره ګل شي به چالان شي مثلا ها سیټینګ باندې کلیک وکړئ ګوره ته ما سره کوم دي چې د مربوطه سیټینګ دی سیدا د چی سیټینګ دی ولته ګوره مطلب سیستم نوټیفیکیشن دم تاسو مطلب مخ کول وسه سیدا دلته مختلف قسم نور شیان دي ته مطلب هغه څه کول شي دي نه سیټ کول شي خلک اوس ډیوایس بلوتوث کی خبرې سیدا او داس نور ها راځور پسې دلته بیا کلیک کوم بل چې ما سره کنو فایل ایکسپلورر دی ګوره په وینډوز 10 کې د مای چې ما سره راغلی دی فایل ایکسپلورر راغلی دی ښه په وینډوز 7 کې سره راځي مای ډاکومنټ اما په وینډوز 10 کې سره راځي فایل ایکسپلورر راځي ښه په دې کلیک وکړه کا ولته مطلب څه کولای شي مختلف قسمه خپل هغه کتلی شي ګوره دا چې ما سره کویک اکسس دی ډیسکټاپ مخ باندې مطلب کوم شی نه کتل غواړي ډاکومنټ کتل غواړي یا ډاونلوډ دی کتل غواړي نو چې ما سره دا فایل ایکسپلورر شو ښه د مای ډاکومنټ په ځای مطلب راغلی دی ښه بیا کلیک کوم لکه بل چې مثلا کنه میوزیک دی د مطلب څه کول شي میوزیک کتل شي چې تا کوم اٹکړی و داسې نور ښه راځو دلته کلیک کوم په سٹارټ مینو باندې او پاس چې کوم د ما سره شي لکانو افغان یوزر نیم د لکه د چې ما سره کرنٹ یوزر دی کوم چې مطلب پیلن څه کوي لاګین دی په دې کلیک وکړه لکه اوس ګوره مله سوي چینج اکاونټ سیټینګ دا ورسته وایي چیرته کنټرول پینل کې په دې باندې کار کوي چې یو یوزر څنګه جوړیږي مطلب څه قسم ورته پکچر تبدیل کوم څنګه ورته پاسورډ ورکوم داس نور لاګ کول غواړي مطلب بیا ساين اوټ کول غواړي لکه لاګ اپ په شکل باندې سره ښه بل اوس ګوره ورته ته ما سره کوم دي دا پاس کوم دي چې ما سره د خپل په وینډوز 10 کې خپل راغلي دي ښه دا پکې ماټ کړی دی اوس راځو مطلب تاسو کو په دې کلیک کوو چې مطلب دا څه قسم تاسو کولای شو ګوره زما لکه څه په کار یو تم چې آل اپلیکیشن کې زما پروګرام په کار دی نه مې شي دا مايکروسافټ اکسس په دې رائټ کلیک کوم ستور تم چې لکه سوکا پین ټو سٹارټ کلیک کړئ باندې لکه چیرته لاړو سٹارټ لاړو کلیک کړئ باندې اوس څه کولای شم مطلب په اسانۍ سره دغه مطلب ته اوپن کولای شي نو دې کې څه کول کنه پین کوي پین څه مطلب دلته مطلب نصب کا ماته ښه بتن چې لکه یو بل پروګرام هم په کار دی باز په کار راځي چې کیلکولیټر درکا په دې رائټ کلیک کوم سوته چې پین ټو چې لکه سٹارټ کلیک کړئ باندې څنګه چې ما سره ډایرکټ ته سٹارټ راغو کته و چې نه ټاسک بار ته راشي دلته نو څوکا په دې رائټ کلیک وکړه سم لکه په کار دی تم چې پین ټو ټاسک بار کلیک کړئ نو څنګه چې بسره ډایرکټ ټاسک بار مخ باندې ماته کوم دي راغی سیدا نو دې کې تاسو مختلف قسم شیان څه کولای شي کتل شي سټ منو څنګه کیبورډ اوپر کی ګوره په دې به کلیک کوم دا سیدا د بٹن ماته سره سلامونه وینډوز لوګو سیدا بیا بل خرم تاسو کوم دي بل ورځ سټیپ بای سټیپ دې باندې کار کوو